سلامونه دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ به اوسئ. زه اظهار حمیدي نن یو نوې برنامې سره ستاسو په چوپړ کې حاضر یم. نن غواړم چې د استرالیا هیواد سکل ورکر ویزو په اړه مکمل معلومات تاسو سره زه شریک کړم، کوم چې په 2015 کال کې بعضې ویزې اعلان شوي دي، خصوصا همدا د کاري ویزو په بخش کې. نو لکه څنګه چې تاسو ته معلومات دی چې ډېر افغانان نن سبا د همدغسې داسې برنامو په لټه کې دي چې تر څو هغه بغیر له کم اخراجاتو څخه، بغیر له دې څخه چې تاسو ډېرې زیاتې پیسې مصرف کوئ د دغه خارجي هیوادونو دپاره، نو بغیر له پیسو څخه تاسو هم کولی شئ چې بعضې برنامې تاسو ترلاسه کړئ. نو په دغه ویډیو کې تاسو سره همدغه معلومات تاسو سره زه شریکوم چې تاسو بغیر له دې څخه چې 1 روپۍ هم تاسو مصرف کړئ، نو د خپل لیاقت ته په کتو سره چې تاسو خپل مسلک کې تاسو لیاقت لرئ، په یو بخش کې تاسو خاص مهارت لرئ، همدغه مهارت څخه په استفادې سره تاسو وکولی شئ په دغه 2015 کال کې بعضې برنامې تاسو ترلاسه کړئ. همدغه برنامو لاندې تاسو استرالیا هیواد ته د ورک ویزا په اخیستلو سره تاسو مهاجرت وکړئ او دغه هیواد ته تاسو لاړ شئ. راځم دغه سکل ورکر ویزې تاسو سره په 15 سټیپونو کې تاسو سره زه تشریح کوم چې تاسو څه ډول کولی شئ چې تاسو اپلای وکړئ. نو د دې پروسس ټایم څنګه ده، څوک ورته کولی شي چې اپلای وکړي، څوک ورته واجد شرایط ده، څه ډول اپلای کیږي او د دې ویب سایټونه تاسو څه ډول پیدا کړئ. نو په دغه ویډیو کې مکمل معلومات تاسو سره زه شریکوم. لومړی تاسو به لاړ شئ د استرالیا ګورنمنټ امیګریشن اینډ سټیزنشپ ویب سایټ ته، چې په دغه ویب سایټ کې به چې دغه کومې برنامې چې په 2015 کې دا د سکل ورکر ویزو کومې برنامې چې دي ټول همدغه ویب سایټ لاندې اعلان شوي دي. نو په همدغه ویب سایټ کې تاسو پیدا کولی شئ. چې کله دغه ویب سایټ ته تاسو لاړئ، همدغه کوم ویب سایټونو نومونه چې دلته اخلم، دغه ټول ویب سایټونه تاسو سره د همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو سره زه شریکوم. نو تاسو کولی شئ همدغه ویډیو په ډسکرپشن ته تاسو لاړ شئ او دغه ویب سایټونه تاسو واخلئ او هلته اوپن کړئ. نو چې کله تاسو دغه ویب سایټ ته لاړئ، هلته به تاسو ډېرې زیاتې برنامې تاسو وګورئ همدغه د سکل ورکر ویزو لاندې، چې هلته ډېرې زیاتې برنامې به وي. نو تاسو به په دغه ځای کې کنفیوز شئ په دې کې کومه برنامه موږ انتخاب کړو. خو خوشبختانه چې دغه ټول مطالعات ما الریډي کړي دي، هر څه ما کتلي دي، په دې کې 2 برنامې ما تاسو سره واخیستلې، چې دغه 2 برنامو لاندې تاسو ډېر په اسانه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې دغه ویزې تاسو ترلاسه کړئ، چې دا هغه اسانې برنامې دي، خصوصا افغانانو دپاره دغه برنامې ما راواخیستلې. په دې کې به تاسو لومړی وګورئ چې ټمپرري سکل شارټیج ده، چې په دې کې ټي ایس ایس سب کلاس 402 بل چې دا سکل انډیپندنت ویزا ده سب کلاس 109. نو دغه 2 برنامې به تاسو وګورئ همدا د سکل ورکر ویزو لاندې. نو لومړی به تاسو په دغه ویډیو کې لومړی موږ خبره کوو د ټي ایس ایس سب کلاس 402 ویزا باندې، یا په دوهم پارت کې د دغه ویډیو په دوهم پارت کې بیا خبره کوو د سکلډ انډیپندنت ویزا سب کلاس 109 باندې. لومړی راځم دا چې د دغه ویزې شرایط کوم یو دي، یعنی په کوم شرایطو لاندې کوم څوک کوم شرایط ولري چې دغه ویزې ته وکولی شي اپلای ورته وکړي. نو د دغه ویزې شرایط چې کوم یو دي، حد اقل تاسو باید خپل مسلک کې 2 کاله تجربه ولرئ، عمر هم باید د 45 کالو څخه ډیر نه اوسیږي، هیلث ایگزام باید تاسو پاس کړئ، ځکه چې کوم پوزیشن ته تاسو اپلای کول غواړئ. نو هغوی طبعا هغوی ګوري چې فرض مثال کوم څوک داسې یو دایمي مشکل ونه لري، ځکه چې مختلف ډول مریضیانې دي، ته چې دغه ویزا اخلي همدا د کاري ویزا ده او ته هلته ځې د وظیفې دپاره، نو هغوی غواړي چې تا څخه کار واخلي، او ته چې کوم داسې یو دایمي مشکل ولرئ خدا نخواسته، نو هغوی ته هم بیا مشکل جوړیږي، بیا په دغه صورت کې بیا دغه ویزا نشي ترلاسه کولی. نو هیلث ایگزام به ته پاس کې او سکل اسسمنټ به ته پاس کې او انګلیش لینګویج پروفیشنسي به تاسو باید ولرئ. او بل په دې کې یو خبره ما وکړله چې سکل اسسمنټ باید تاسو پاس کړئ. سکل اسسمنټ مطلب دا دی چې کله ته پوهیږي چې ځان ته یو رول یو پوزیشن ته انتخابوي، او ته پوهیږي چې فرض مثال دغه پوزیشن سره مکمل زه چې کوم زما چې کوم مسلک ده، زما مسلک دغه پوزیشن سره میچ کیږي، تا دغه پوزیشن انتخاب کړله، بیا هغې نه وروسته ته غواړې چې همدغه پوزیشن ته ته اوس اپلای وکړې. نو بیا استرالیا د دې دپاره په استرالیا کې بعضې ارګنایزیشنز دي، بعضې اسیسنګ اتھارټیز دي چې هغوی ستاسو دغه الیجیبیلیټي یا ستاسو هغه ټول اسنادونه هغوی لومړی څیړي، دغه اسنادونه هغوی پاس کوي. چې کله ستاسو اسنادونه هغوی پاس کړه،
بیا هغې نه وروسته تاسې همدغه د ټي اس اس سب کلاس 402 برنامې ته دغه ویزې ته بیا تاسې اپلای کولی شئ. نو دا چې دغه سکل اسسمنټ تاسې باید څه ډول ورکوئ، تاسې دغه اسسنګ اتھارټیز په اسټرالیا کې تاسې څه ډول پیدا کوئ. نو د دې بعضې لینکونه هم همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو سره زه شریکوم. نو تاسې به ټول اسنادونه به جمع کوئ. نو چې کله تاسې اسنادونه جمع کړه، کوم اسنادونه چې تاسې لرئ همدغه د پوزیشن په مطابق، بیا به تاسې لاړ شئ RTO ته، رجسټرډ ټریننګ اتھارټیز. تاسې به لاړ شئ دغه ویب سایټ ته. چې کله دغه ویب سایټ ته تاسې لاړئ، هلته به تاسې خپل ډاکومنټس به تاسې ټول یو ځای کوئ. بیا هلته یو پورټل، دغه پورټل به تاسې ډک کوئ. بیا هغې نه وروسته چې کله ډاکومنټ هم یو ځای کړه، پورټل هم تاسې ډک کړه، دا به تاسې سبمیټ کوئ. چې کله دغه پورټل هم تاسې سبمیټ کړه، بیا هغې نه وروسته کیدای شي هغوی یا تاسو نه یو پریکټیکل اگزام واخلي او یا هغوی یو انټرویو تاسې نه واخلي، یو شارټ انټرویو. نو چې کله دغه انټرویو پاس کړله، بیا هغې نه وروسته به هغوی هغه آوټکم به تاسو سره شریک کړي. چې دغه پروسه تقریبا یو 8 هفتې کیدای شي، 8 یا 9 هفتې دا وخت ونیسي. نو چې کله دې پاس کړلی، دې نه مطلب دا ده چې تاسې دغه پوزیشن ته تاسې مکمل الیجیبل هستئ، تاسې کولی شئ چې دغه پوزیشن ترلاسه کړئ. دې نه مطلب دا ده چې یعنې دغه ویزې ته تاسې بیخي الیجیبل هستئ. نو چې کله دې پاس کړئ او تاسې الیجیبلیټي هر څه حساب کتاب هم پوره شوه، بیا هغې نه وروسته تاسو فقط اخرنی یو سټیپ پاتې کیږي. هغه یو سټیپ دا ده چې تاسې به په اسټرالیا کې کمپنۍ پیدا کوئ چې هغه تاسو سپانسر کړي. نو تاسې به ډېر فکر کوئ چې ولا دغه کمپنۍ اوس څنګه پیدا کړو چې یو کمپنۍ موږ سپانسر کړي. دا ډېره اسانه طریقه ده. د دې مختلفې لارې دي چې مختلفو لارو څخه لومړۍ لاره دا ده چې تاسې به ځئ دغې ته، د اسټرالیا رسمي ویب سایټ ته به تاسې لاړ شئ چې همدغه کوم ویزا دغه ټي اس اس سب کلاس 402 دا به تاسې هلته سرچ کوئ چې هلته کوم مختلف ډول پوزیشن به راشي. هغه کوم پوزیشن ته چې تاسې اسسمنټ ورکړی ده، تاسې پاس شوي یاستئ، نو همهغې ته په کتو سره نو چې کله تاسې کومه کمپنۍ پیدا کړل، هغه کمپنۍ سره به تاسې اړیکه نیسئ. نو چې کله اړیکه مو ونیوله ورسره، نو تاسې به ورته وایئ چې دلته ما اسسمنټ مې ورکړی ده، دغه پوزیشن ته مکمل زه الیجیبل یم، ما اپلای هم کړی ده دغه پوزیشن ته. نو هغوی بیا ستاسو اسنادونه ګوري، هر څه کله یې ریویو کړله، نو هغوی به تاسې ته جاب آفر لیږي. نو دغه کمپنیګانې تاسې پیدا کولی شي. د اسټرالیا رسمي ویب سایټ کې تاسې پیدا کولی شي. د دوی دغه ریجنل ویب سایټونه چې کوم یو دي هغې کې تاسې پیدا کولی شي. لینکډین کې تاسې پیدا کولی شي. ګلاس ډور کې تاسې پیدا کولی شي. انډیډ کې تاسې پیدا کولی شي. نو دا هغه ویب سایټونه دي چې په دغه ویب سایټونو کې تاسې کولی شي ډېر په اسانه طریقه باندې، او کوم دغه سکرین شاټ چې تاسې ګورئ، نو دا منظم ډول تاسې مطالعه کوئ، دا هم تاسې سرچ کوئ. نو په دغه طریقه باندې هم تاسې کولی شئ چې دا د مختلف ډول برنامې تاسې دغه کوئ، تعقیب کوئ، او د اسټرالیا د کمپنیو څخه جاب آفر تاسې ترلاسه کوئ. نو چې کله جاب آفر هم ترلاسه کړله، دې نه مطلب دا ده چې مکمل تاسې د اسټرالیا ورک ویزه تاسې ترلاسه کړله. نو هر یو کار چې دی لږ زحمت غواړي، خو امپاسبل په دې دنیا کې هیڅ شی هم امپاسبل نه ده.